د رسول صلی الله علیه وسلم وفات او مرګ دا په دې امت باندې غټ مصیبت ده. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي تاسو کې چې چاته څه مصیبت در ورسي نو هغه دې ځان ته زما د مرګ رایادي، نو دې د لاسه به هغه ته هر مصیبت وړکې ښکاري. په دنیا کې غټ مصیبت چې کوم به موږ راغلی هغه دا چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي، دا غټ مصیبت دی. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا مرګ دا وخت چې کله را نږدې کېدو نو همیشه دې شي چې څومره یو کار غټي نو دومره د هغې نښې مخکې راځي. د رسول صلی د مرګ نه مخکې داسې نښې ښکاره شوې وي چې هغې دلالت کوو په دې باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والا. هغه ډېرې نښې زه به یو څو ذکر کړم. یو نښه دا وه مکه فتحه شوه او خلک د الله په دین کې ډلې ډلې ورننوتو، نو دا یوه غټه نښه وه د دې خبرې چې رسول صلی الله علیه وسلم ژوند په دې دنیا کې لږ پاتې دی. نو الله سبحانه وتعالی دا صورت نازل کړو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د سورۃ النصر د نازلېدو بعد رسول صلی الله علیه وسلم 2 کاله ژوند په دې دنیا کې تیر کړی به وفات شي. دویمه نښه کوم چې انس بن مالک روایت حدیث ته بخاری کې او هغه دا دی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی په دې اخري ورځو کې ډېره راتله، مخکې به لږه لږه راتله او په دې اخري ورځو کې ډېره زیاته راتله. دا مې یو نښه و چې رسول صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو والی چې کومې خبرې پاتې دي چې هغه ورته بیان کړي. بل یو دلیل پې دا دی یا نښه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جبریل سره د قرآن په هر رمضان کې څو پیرې اړو، یو پیر اړو، او په آخرني کال کې 2 پیرې اړولی. رسول صلی الله علیه وسلم په هر کال کې په رمضان کې 100 ورځې اعتکاف کو، 10 ورځې، او په دې آخري کال کې 100 ورځې اعتکاف کړی. دا ټول دلیل دی په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم تلو والی، ځکه 100 ورځې اعتکاف وکړو او ځکه د جبریل سره قرآن چې د هغه 2 پیرې وي. بله نښه دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم له الله تخیر ورکو بین الدنیا والآخره. ستا دنیا خوښه یو صحیح ده او که ستا آخرت خوښې نو دا هم صحیح ده. دا هم دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی ژوند لږ پاتې دی. ځکه ابو مویهبه رضی الله عنه حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لاړم بقیع ته، بقیع کومه مقبره چې ده په مدینه کې، او هلته موږ رسول صلی الله علیه وسلم مړو له بخانه غوښته. بیا ما ته ده وویل وی الله راله اختیار راکو په 2 شیزونو کې، یو دا د خزانو چابیانې به درله درکم او په دنیا کې به همیشه یې او په آخرت کې به جنت ته ځي. دا یو اختیار دی. دویم اختیار دا دی چې اوس به خپل رب سره ملاوېدو له ځي. نو ما ورته ووایي چې بأبي انت و امي یا رسول الله زما مور پلار دې په تا قرباني وي، ځکه د خزانو د چابیانې والا و همیشه په دنیا کې او بیا به جنت ته ځي. جنت ته خو هسې ته ځي. وی هغه ورته وایي چې نه، ما د الله سره ملاقات غوره کړی دی. دا اختیار ورکول رسول صلی الله علیه وسلم دا دلیل دی په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند لږ پاتې. بل یو حدیث ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه کوله او په دې خطبه کې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې یو کس دی چې الله ولا دا اختیار ورکړو چې ته دنیا غواړې او که نه آخرت غواړې، بیا سړي آخرت غوره کړو. نو دې کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه به ژړا شو. ابو سعید خدری رضی الله عنه چې ما په خپل زړه کې دا وایي چې دا بوډا ولې ژاړي. رسول صلی الله علیه وسلم د یو بنده خبره کوي او دې به ژړ په ژړا شو. خو ما ته پته نه وه چې ابوبکر صدیق دومره ژور سوچ والی دی. دغې چې وروسته به موږ خبر شو نو هغه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ځان خبره کوله. حجة الوداع یو غټه نښه ده د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ. رسول صلی الله علیه وسلم حج له لاړ او هغه حج ته حجة الوداع وایي، اخرنی حج. د کوم نه بعد چې رسول صلی الله علیه وسلم 2 میاشتې په دنیا کې تېرې کړې به وفات شي. د دې حج په موقع باندې یو آیت نازل شو چې هغه ډېر عجیبه آیت و، هغه ده اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ما ستاسو دین پوره کړو او خپل نعمت مې باندې پوره کړو او ستاسو لپاره په اسلام دین کولو باندې زه راضي یم. ښه واضحه خبره چې اسلام پوره شو نو د رسول صلی الله علیه وسلم کار ختم شو. د دې حج په دې موقع کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خولې نه داسې خبرې وتې وي چې هغې ښه واضحه دلالت کوي په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات کېدو والی. په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي خذوا عني مناسککم، زمانه د حج زده کئ، لعلی لا القاکم بعد عامی هذا، کېدای شي دې کال نه بعد زه تاسو ووینم. ځینې روایتونو کې راځي لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، کېدای شي دې کال نه بعد زه تاسو ووینم. په یو کې راځي لعلی لا احج بعد عامی هذا،
کې دې چې بیا حج ونه کوم نو بیا به تاسو د حج مسلې چا نه زده کوئ. نو صحابه په دې مسله باندې پوه شوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو والی. یو بل دلیل هم په دې باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند ختمېدو والی دی هغه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري د یمن ته لېږلي په آخري وخت کې. نو معاذ بن جبل آخري وخت کې بالکل رسول صلی الله علیه وسلم لېږو، رسول صلی الله علیه وسلم ته ولاړو او هغه په دې اس باندې په اوښ باندې سور شوی روانېدو. نو رسول صلی الله علیه وسلم یا معاذ اے معاذ لعلك تمر على قبري او مسجدي هذا. معاذ ته خو ځې او رخصتي کوله خو کېدی چې ته به راشې زما په قبر یا زما په جومات به تېرې زه به نه یم. ناغه راکوشو او د رسول الله سره جوخته غاړې میلاو کړه او سخي وجړه. دې کې هم د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف نه واضحه نښه وه چې زه د دنیا نه تلو وایم. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعلک تمر على قبري او مسجدي هذا کېدی شي ته زما په دې کور په دې قبر باندې بیا تېرېږي یا به دې را به شي خو زه په دې جومات کې نه یم. جومات به وي زه به نه یم او قبر به مې رسول صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض په کوم مرض کې چې هغه وفات شوی دا د ربیع الاول په میاشت کې راغلی. په دې مبارکې اقوال شته خو نه مشهور قول دی چې 14 ورځې رسول صلی الله علیه وسلم نه جوړه. په بیماري په دې اول ورځو کې به رسول صلی الله علیه وسلم منزله توراتو د جمعرات ورځ وه او رسول صلی الله علیه وسلم ماسپښین منزله وته چې دغه د رسول صلی الله علیه وسلم اخرنه منځو په جمعات کې په جمعات کې اخرنه منځ ده. دو کسانو رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس باندې لاسه چوله په بل چوله او چې کړه رسول صلی الله علیه وسلم راوست او د خپې راخو ده کېدی او سری تړلې او رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه په ټیم کې. په اخر کې دا وی چې خلکو کله چا په ما باندې سه دینار او درهمي ناغه دې ماته وې چې سبال او بین دینار او نه به درهم او ګور چا سره مې ظلم جاته کړي او غره نه قصاص غسته غواړي نه غسته شي چې سبال به زنه او د ابوبکر صدیق فضایل بیان کړ او دی وی په موږ باندې د چا دومره احسان نشتی لکه څومره چې په موږ باندې د ابو قحافه د زوی دي. موږ سره که چا ښه کړي دي موږ سره کړي او موږ د خوب په بدله کې ډېر ښه کړي سوای د ابوبکر صدیق نه چې د په موږ باندې ډېر احسان پاتې شو. کور ته راغی رسول صلی الله علیه وسلم بیماری ښه زیاتېده. فاطمه رضی الله عنها په دې کې راغله رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناسته او رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ډېر سخت مین و. ته رسول صلی الله علیه وسلم ته په غوږ کې څه خبره وکړه چې د هغې سره دا په ژړا شو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم څه خبره وکړه چې د هغې سره په خندا شو. ډېر وخته پورې رسول صلی الله علیه وسلم پکې وفات شو. ډېر وخته پورې د هغې نه د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ته پوښتنه کړو چې رسول تا ته څه ویل خو هغې نه وي او بیا ورته ووایي چې کله یې مجبوره کړه وایي ما نه وي خو تاسو مجبوره کړم. هغه دا چې اول پرې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ووایي چې لور په دې بیمارۍ کې به زه مرم چې ګوره که پاتې شم زه تلو وایم. هغې سره زه په ژړا شوم چې کله زما ژړا ولیده نو ماته به دې بل غوږ کې دا ووایي چې ګوره په جنت کې به د ټول نه اول ته ما سره میلاویږي. بیا دا باقي چې کومه ورځ ده د رسول صلی الله علیه وسلم منزله بهر ته نه دی وتی جمعې هفته اتوار او د پیر په ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. نو څو ورځې کور کې تېرې کړې جمعرات جمعه هفته اتوار 4 ورځې. په دې 4 ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې بیماری سمه ډېره شي او ځکه حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم بېهوشه شوی نو دا لور ورسره په خوا کې ناسته وه فاطمه رضی الله عنها. ناغې چې کله د خپل پلار ته وکتو ناغې وی وا کرب ابتا علي وی زما په پلار باندې سخته ډېره شوې ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې لور لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم نن بعد به ستا په پلار باندې سختې نه اوس به هغه په ارام شي او جنت ته به لاړ شي او د کوم عارضي ژوند کې چې کومې سختې هغه تېرې کړې هغه ختم شي. اخرنۍ ورځ و هغه د پیر ورځ وه یوم الاثنین د سحر د مانځه ټیم و چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ځان داسې ښکاره شو چې لکه زه لږ ښه شوی یم ګزاره کوم. نو هغه صرف دومره وکړو چې پاسېد او د کړکۍ نه د پرده لر کړه د عایشې د کور ترمنځ چې کومه کړکۍ و جومات نو چې ویې کتو نو ابوبکر صدیق ولاړو او جمع ولاړو او مونځ شروع شوی و. انس بن مالک وایي چې نږدې و چې زموږ نه د مونځونه خراب شوی سخت خوشحاله شو صحابه و منځ کې مونځ تېر شو رسول صلی الله علیه وسلم ښه شوی لکه سروزي او ابوبکر صدیق د احترام ته وګوره چې هغه ډایرکټ بس په شا راغی او په صف کې ودرېد چې رسول صلی الله علیه وسلم راوځي او ما له نه ده پکار چې رسول صلی الله علیه وسلم راوځي او زه دې مونځ کوم. رسول صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړه چې نه مخکې شه ان اتموا صلاتکم مونځ پوره کړئ زه نه دروځم. رسول صلی الله علیه وسلم صرف د دې لپاره دا کار وکړو چې وګوري چې کم فصل ما کرلی چې هغه څنګه دی او کم ځوانان چې ما تېر کړي چې هغه څنګه دي که سبا له زه نه یم نو چې د جومات به د دوی نه خالي او که نه ډک به
که زه نه یم نو دوی د الله عبادت کوي او که نه کوي، که زه نه یم دوی به د الله دپاره جهاد کوي او که نه کوي. دی کتو نو هغه چې رسول صلی الله وکتو نو وی خندل. انس بن مالک وایي چې کله رسول مسکی شو نو مخ یې داسې لکه څوارلسمې سپوږمۍ چې دومره ښکلی ښکاره شو. سبحان الله، د صحابه مزدورۍ له کارونه نه تلو کومې ورځې چې رسول صلی الله جوړه شي او ټول به په رسول صلی الله پسې راتلو، د هغه تپوس وکړو دا سره به ناست. په دغه ورځ د دې صحابو دا ګمان شو چې رسول صلی الله خشی دی ځکه خو یې کړکۍ کې وکتو نو ټول لاړو خپلو کارونو له. د ضحا په دې ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخته ډېره شو او عایشه رضی الله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا سر یې ښودی او سخته په ډېره زیاتېده وې ما ته یو لوښی یې ښودی په هغې کې یخې اوبه پرتې وې. نو رسول صلی الله په دې لوښي کې لاس ووو او بیا به ځان راښکودو او بیا به دا وی لا اله الا الله ان للموت لسکرات، یقینا د مرګ سخته ډېره ده. د رسول صلی الله دا خبره کوي. عایشه رضی وی په رسول صلی الله باندې چې د مرګ څومره سخت راغلی دومره به نه په چا راشي او نه به په چا راغلي. په دغه ټیم کې وی عبدالرحمن ابن ابوبکر راغی رضی الله عنهما. عایشه رضی الله عنها راغی نو د هغه سره په خوله کې مسواک و او د رسول صلی الله علیه وسلم به مسواک ډېر خوښ و. نو رسول صلی الله علیه وسلم خبرې نشوي کولی ځکه چې ژبه یې درنه شوې وه او سخته به ډېره شوې وه. نو عایشه رانه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې مسواک ته کتو. نو زه پوه شوم چې د رسول صلی الله مسواک ته زړه شوی نو د خپل ورور نه یې مسواک واخیستو او په خپله خوله مې وله جوړ کړو او بیا مې رسول صلی الله ورکړو نو هغه مسواک و. رسول صلی الله باندې سخته زیاتېده. حدیث کې دی چې رسول صلی الله په مخه دقه وایي چې الله ما وبخښي او په ما رحم وکړي. عایشه رضی الله رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوله او دا ګوته یې بر اسمان ته نیولې وه. اللهم الرفیق الاعلى. رفیق الاعلى څه؟ هغه ملګرتیا چې هغه اوچته ملګرتیا ده. النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چې الله ما د دې خلکو سره ملګری کړه. نو دقه وي درې پیرې دا ټکی ووي. عایشه رضی الله چې په درېم پیر رسول صلی الله علیه وسلم دا ټکی ووي نو بیا د لاس مبارک راولید. لاس مبارک د رسول صلی الله علیه وسلم راولید. د دې ټکی سره هغه لاس راولید چې هغه لاس ټول عمر د خلکو خدمتونه کړو او د دې ټکی سره هغه بدن نور کار پرېښو کم بدن چې 30 کاله د الله په لار کې په نمونو تکلیفونه اوچت کړو. هغه جسم کار پرېښو چې په طائف کې په کاڼو ویشتی شوی او هغه جسم کار پرېښو چې په غزوه احد کې غاښونه زخمیان شوي. هغه جسم کار پرېښو چې په غزوه احد کې رسول صلی الله علیه وسلم یو کندې ته داسې ور ولیدلو د یو خپې ولیدلو نو خپې سخته خوږ شوی. هغه جسم مبارک کار پرېښو چې دومره اوږد تهجد به کوی شنه چې د خپې به پړسېدلې اوبه به چاودې. هغه زړه ودرېد چې هغه د جود او د کرم نه ډکو یو غني زړه و. فاطمه رضی الله عنها راله په دغه ورځ چې څنګه به پلار پسې راله یا ابتا من ربه ما ادناه. نو یالی زما پلار خپل رب ته څومره نږدې شو. الی جبریل یا ابتا الی جبریل ننعاه. اولی زما پلار داغه خبر جبریل ورکې امرګره ولا خبر کې چې ستاسو مرګره نشتی. به یا ابتا جنت الفردوس مأوا. علی زما پلار جنت الفردوس ته رسیدلې. الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه وتعالى د قیامت پر ورځ زموږ حشر دغه سره وکي او الله دې موږ ته دغه شفاعت نصیب کړي.